د دنیا روزګار هموبله غولول دي، دا ګمان په هیڅ چا مکړه چې مې خپل دي. عبدالرحمن بابا فرمایي د دنیا ټول کاروبار دوکه ده. که ته چا سره د واسطه راشي او ته دا خیال کې چې دا مې خپل دی دی به ماله فایده راکړي، نو داسې غلطه خبره ده. نن سبا هر کاروباري هر کس خپله فایده اول لټوي. هیڅ مزه په دا جهان کې پاتو نشوه، د یخ سیوري په اوبو پورې کول دي. عبدالرحمن بابا فرمایي د ژوند مزه ختمه شوه، د ژوند کې هیڅ مزه پاتې نه شوه. ژوند داسې شو لکه سړه روټۍ د شپې چې کومه وي او ته راوالي او سهار پې اوبو سره یې خوشتې وخورې، نو د هغې هیڅ مزه نیست. یخ سیوری دا پخواني ټکي دی، دا بیا سړې روټۍ ته ویله. پوزه غوږ د غوښو شته په هر چا پورې، که د شرم پوزه غوږ غواړې باطل دي. د هر انسان سر سترګې شته، عقل شته، په هر څه پوهیږي، خو ول انسان کې شرم او غیرت پاتې نشو. که د 2 کاسې دانې وي په کندو کې، پس له شامه هسې وایه چې د بل دي. عبدالرحمن بابا وایي که څه جمع در سره وي نو هغه استعمال کا او په خپل پکار راوله، ګینې ستا د مرګ نه پس دا ستا نه پکارېږي. مطلب جمع مه جوړوه. که د 2 او 3 عیبونه د بل شمار کړي، بل بتا ته هسې وایي چې ستا سل دي. عبدالرحمن بابا وایي چې بل ته عیبونه ښیې، د هغې نه مخکې اول خپل ګریوان کې وګوره چې تا کې خو څه فرق نشته. که ته چاته یو 2 عیبونه په ګوته کې، نو هغه به تا کې 100 عیبونه پیدا کړي. نو دې دپاره اول خپل ځان ټیک کا. نصیحت د ناصحانو اثر نه کا، بېهوده د سړي اوسپنې کوټل دي. عبدالرحمن بابا وایي نصیحت نن سبا په چا باندې اثر نه کوي. لکه څنګه چې اوسپنه یخه وي او تی ټکې هغې نه څه جوړېږي، نه، لکه اوسپنې نه هم چې څه جوړې، نو اول به یې ګرمې او بیا به ترې څه جوړې. دغه شان نن سبا په چا باندې نصیحت اثر نه کوي. موقع پکار ده، په صحیح موقع نصیحت پکار دی. دا نااهله همدمان دي نه پوهېږم، که موچی د رحمان پنډې په ګوګل دي. عبدالرحمن بابا وایي د دې نااهله د بېوقوفو ملګرو او خلکو نه ډېر تنګ یم. دا نه په تکلیف کې ته پروت یم لکه چې موچی مې د زړه نه راټولې دي او ټکونه راکوي. ګوګل وایي زړه ته، پنډې وایي راټولو ته، او همدمان وایي ملګرو ته.